افضل خان خټک افضل خان د اشرف خان زوی د خوشحال خان مسی دی. په 1050 هجري قمري کال کې زیږېدلی دی. د پښتو ژبې خدمتګار او د خوشحال بابا د آثارو ټولونکی دی. افضل خان د 11 کلنو ځوان و چې په دې وخت کې د خوشحال خان او اشرف خان ترمنځ څه مخالفتونه پیدا شول. خوشحال بابا ته د خانۍ پګړۍ وتړله. افضل خان د خپل سیاسي او اجتماعي شخصیت ترڅنګ د پښتو مترجم، لیکوال، ناظم او د پښتني فرهنګ د بوډاتوب لیواله سړی و. د دې له مهمو تالیفاتو څخه هم یو تاریخي مرثه ده چې په پښتو نثر لیکل شوی دی. نثر یې ښکلا نه لري. هندي او فارسي اصطلاحات او کلمات ډېر کارول شوي دي. په دې کتاب کې د خوشحال بابا د بیاض نثرونه کټ مټ رانقل کړي دي. دا کتاب په پېښور کې د دوست محمد کامل مومند لخوا په 1904 عیسوي کال کې چاپ شوی دی. که کله موږ په پښتو کې د ژوندلیک لیکنو په بهیر بحث کوو، نو د افضل خان تاریخي مرثه د بیوګرافي یا ژوندلیک لومړی اثر ګڼو. دا ځکه که موږ سره د خوشحال خان بیاض موجود وای، نو هغه به مو په ایتوګرافي کې لومړی اثر ګڼل. دا چې هغه نشته او د هغې څخه افضل خان خټک د خوشحال د ژوند څه برخه اخیستې او څه برخه یې خپل لیکلې ده، نو همدا لومړی اثر ګڼو. د افضل خان د شعر بیلګه: کاروبار مو همګي راتایان دی، ویان ته حاجت د بل بیان دی، سیلابونه د خلاف شول و بل جمع، بیا لنډۍ د آب او سیند غوندې روان دی. افضل خان د خوشحال خان بابا آثار راټول کړي دي. د ده کلیات او نور آثار یې څو نسخې ترتیب کړي دي. د استاد عبدالشکور رشاد د څلورو نه مخکې د دې مړینې کال 1153 هجري قمري کال ښودلی دی. افضل خان سربیره پر دې چې خپله پښتو ژبې لیکوال او شاعر و، د ده په غوښتنه نور آثار هم ترجمه شوي دي، لکه د ګوهر خان سیرت قلب السیرت د ده په غوښتنه ترجمه شوی دی. خوشحال خان شهید: خوشحال خان شهید د سیدالله خان زوی، د افضل خان مسی، د اشرف خان کړوسی دی. ده هم لکه د خپلې کورنۍ د زیاتره غړو په څېر د تورې او قلم خاوند و. د احمدشاه بابا په لښکر کې شامل کس و. د غزل دوه بیتونه یې دا دي: زه چې مست په لب د یار یم، هېڅ حاجت د شراب نشته، اور د عشق مې زړه کباب کړ، هېڅ حاجت د کباب نشته. نواز خان خټک: نواز خان خټک د افضل خان کړوسی دی. د پلار نوم یې په ښکاره معلوم نه دی. افضل خان رضا د پښتو غزل نومي اثر کې نواز خان د خوشحال خان شهید ځای بللی دی. د ورک خزانې په اول ټوک کې ځینې متفرقه اشعار چاپ شوي دي. د ده په شعر کې د شریعت قوت شته. د خوشحال خان شهید د شعر بیلګه: شهید چې ټیک اوربل د سپین جبین په سر ګرځوي، عجبه څرنګ به یو ځای کې شپه او لمر ګرځوي. د چا طاقت دی چې مهر یې د سرو شونډو واخلي، دواړه طرفونه ترې د شونډو تر اشدر ګرځوي. د خوشحال خان خټک او د ده د زامنو ادبي فعالیتونو څخه وروسته نور کسان هم وو چې د ده د سبک پیروان وو. هغه شاعران چې په ځینو موردو کې د خوشحال بابا او د ده د زامنو پیروي کړې ده او د دوی کلام سره یې فکري نږدېوالی لرو، په لاندې برخو کې معرفي کوو. قلندر مومند: د خوشحال خان او اشرف خان هجري معاصر و. د پښتنو مومندو قبیلې ته منسوب و او د هندوستان په دکن کې اوسېده. د مړینې کال 1100 او 1107 هجري ترمنځ ګڼل شوی دی. په هکله یې اشرف خان په خپل دیوان کې هم یادونه کړې ده. کله چې اشرف خان په بیجاپور کې بندي و او قلندر ورته یو غزل راستولی و، هغه یې بیرته ځواب هم ورکړی چې د هجري په دیوان کې موجود دی. د قلندر دیوان تر دې دمه ورک دی. قلندر یو متصلف شاعر و چې په شعر کې پراخوالی، صلابت او خوند موجود و. د شعر بیلګې: د پښتو ژبې مې آب ورک په شعر کې، د فارسي شعر چې نوا یم افغان یم. بل ځای وایي: نوی طرز مې په پښتو ژبه کې وکړ، د افغان په شاعرانو کې سلطان یم.